یادېږي خدای دې ناڅاپه چېرته راوله میینه او سترګې دې وې وتلې نه وې نو چې په مالت دې لوی دم نه دې لیدمه یو روح مې شته بې وروره نه یمه که په سوزنۍ تړلی وي راغلی به شنه یک زوله مې راپسې راغلو لالی خپل د ما بس ستا وتړله یا یار مې ناروغ په بستر پروت دی له خپل روغو اندامو کرکه راځنه یا زما به ته یادېږي یاره که د جنت په منارو ولاړې وه که د جنت په منارو ولاړې وه ډېره مخکې مو دوه لارې هغه ستا ده دا زما ده مخکې مو دوه لارې هغه ستا ده دا زما ده بې ځوابه شوه چتا بې ځوابه شوه چتا نه څه وایم له هېر شوي محبته نه څه وایم له هېر شوي محبته نه څه وایم یو وخت یو بل خبرو باندې نامړېدو دواړه یو وخت یو بل خبرو باندې نامړېدو دواړه مګر اوس بېزارو راته نه څه وایم مګر اوس بېزارو راته نه څه وایم له هېر شوي محبته نه څه وایم نه سفر ته ځې ناخته نه څه وایم له هېر شوي محبته نه څه وایم له هېر شوي محبته نه څه وایم السلام علیکم پند د غمونو مې په سر دی پند د غمونو مې په سر دی په ما ماتم په تا اختر دی دلته غیار په مزو سر دی بس د طالب جان جانان خاطر دی یعنې داسې ټیپر خو زه د پاڼو سره خورم را بشي سپرلی مازدیګري به ښکلي ښکلي شي سورې ته مې لیکلی را بشي سپرلی مازدیګري به ښکلي ښکلي شي نور به د جنګونو ټغر ټول زموږ د کلي شي دا د خوشحالۍ لمحه په هر افغان راتلونکې ده سوله د طالب او د عسکر ترمنځ کېدونکې ده شاروان صاحب شي به شرمنده غیار به ټول عمر بدرنګ ګرځي زه به د طالب په ما سره ترڅنګ ګرځي چې وګورم ځوانان د لوی اختر نوو کالو سره او سولې خدای دې راوله د ډېرو خوشحالو سره نو سر به د عاشق معشوقه په خپل څنګل کې دي دا به نارنګوله هره پیغله په اوربل کې دي زه چې جنګ دفن کړو نور اعلان د جنازې وکړو زه چې سوله وکړو په باقي ژوند به مزې وکړو
نو سولې تمه میزبان سولې د زړه په کور مېلمه کا راشه د آرام ژوند آرام لګ د من کا راشه سوال میو منه د غونډې ځنې خال میکاو باوین سید راشه سوال میو منه د غونډې ځنې خال میکاو خور یې مراتول په سرو منګولو کې جوان نو صبر وکړه چې دا سوله دایمي شي صبر وکړه چې دا سوله دایمي شي دا د کلي ماشومان چې زلمي شي جوړو به دې ویرونه چم په چم کې دې نه پرېږدم اغیاره په جیلم کې نو غږ د بیدارۍ ته مې ملاله د میوند غواړم سولې لره او بر مې پښتانه سره پیوند غواړم زړونو ته سکون مې لره او بر کې د پښتونې ته سولې خدای دې راوله ارمان مې د ژوندونې ته نو پرې را خبره به ملاله د میوند ته مزه کوټه او چمن به د قندار سره پیوند ته مزه اختیار مې خپل دی د ننګرهار سره خیبر یو کوم توره پنجاب ستا د قسته لره او بر یو کوم خپلو کې بیا یو بل سره غزل نه مخکې څو ډولونه دي چې نه یې مینه نه یې غم خرابوي نه یې مینه نه یې غم خرابوي شبګیرې د سړي رنګ خرابوي دومره کرکه زړه کې مه ساته قربان دومره کرکه زړه کې مه ساته قربان پولاده اوسپنه زنګ خرابوي دومره کرکه زړه کې مه ساته قربان پولاده اوسپنه زنګ خرابوي د دنیا خانه خراب و خراب نه کړم ما د دا د بنګلو شرنګ خرابوي ستا د جدایۍ زهر مسکلی دی تللی دی ستا د جدایۍ زهر مسکلی دی تللی دی زړه مې کلک له بوټې مې نیولی دی تللی دی کاش چې خوشحالي را باندې خلکو پرې وکړو کړی وی کاش چې غم مې شاته غورځولی دی تللی دی یاره حوصلې ته به مې څومره حوصله کوم یاره چې دا غږ مې نړولی دی تللی دی او لږ لکه سرشاره طوفان بېرته په شا نه راتلم لږ لکه سرشاره طوفان بېرته په شا نه راتلم وخت سره مې ښکرې جنګولی دی تللی دی ډېره مننه زیړی بوسوګوال لکه بېللی جوارګر زیړی بوسوګوال لکه بېللی جوارګر کاش چې دوستي دوړې ګټلی دی تللی دی بسوګوال صاحب لړۍ مننه الله دې قدرمن لره وایي د ژوند صحرا ته مې د مینې باریوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تفسیره راوړې د لیونتوب د جنګ په زغره کې مې نغښت ایمان ما د سحر مونځ سره ځان سره نیزه راوړې او ته راته ووایه چې زه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تفسیره راوړې نړۍ مننه الله دې قدرمن لره اوس به د پروګرام په دې برخه کې دا تقوا زه اهداف لنډ تاسې ته بیانوم هیله ده چې ستاسې په خوښه مو هغه اهداف ټاکلي وي پیل کې باید ووایو موږ دا په نارنجګل کې تېر نارنجګل کې البته ځینې مېلمانه ملګري چې د لرو ولایتونو نه راغلي وو یا د کوزي پښتونخوا نه راغلي وو ګیله من شوي وو هدف مو دا و چې د هغوی ګیله جبران کړو دویم د کمال خان د کامیابی پروژې مبارکي قدرمن ولسمشر ته د زړه کومې ورکوو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې ما جنت ته د تلو دپاره یا الله ته د څه خبرې په ما څه تېرېږي ته مې له حاله څه خبرې په ما څه تېرېږي په زړه چاودلی یم اشنا لکه غنم درپسې او لکه یوسف د مرګ او ژوند پته مې نه لګېږي لکه یوسف د مرګ او ژوند پته مې نه لګېږي لکه یعقوب شو زما نظر شو تر ایتم درپسې یاره غږ وکړه له خپل شیرین وجود به نه تېرېږم تا نه تېر یم له خپل شیرین وجود نه نه تېرېږم تا نه تېر یم لکه منصور غوندې تر داره پورې ځم درپسې
مننه لزړه نوینې چڅوم لستر ګنم در پسې جانا نچرته غږ وکړه کې نمرم در پسې ته چې لیدلې وې لزان خبر نو مشنا ته چې لیدلې وې لزان خبر نو مشنا قابل تانا کملا مات کم ترې کم در پسې نړۍ مننه خوشاله